ګل خان په خپله ښځه پسې ګرځي، تیاره شي ماښام شي. یا دا ښځه مې چې شوه د خدای خبر شه چې په کم مصیبت. باچا سلامه زما ښځه بېګا راایسته ورکه شوې ده او زه پسې هم لاړم هغسې یې ته خو نشته ده. پته نه لګي چې چا وتښتوله که نه. د یوه خبره ده چې په یو کلي کې خانګل نومې جادوګر اوسېږي. هغه سره یو باز هم اوسېږي. نو هغه باز دا کار کوي چې په کلي کې یوازې هم څوک سیک کوي نو په منډه راځي او خپل مالک خانګل ته وایي چې هغه کس په جادو سره غیب کا او هغې ځان له په کان کې یو جیل هم ساز کړی وي چې هغلته هغه خلک بوځي چې په دې کې 2 کسان په جادو ورکي او هغه جیل ته بوځي. اوس به موږ صدا څه کوو؟ نور به راته څه کوي؟ نو د مرګ نه بله لار نشته. نو بل خوا په دې کې په یو کلي کې ګل خان نومې سړی هم اوسېږي. هغې پسې ښځه راشي ورته وایي ای سړیه ته وده شه زه اوبو له ځمه اوبو له. زه صحیح ده ته اوبو له لاړه شه خو د ځان خیال ساته. نو په دې کې د ګل خان ښځه اوبو له لاړه شي او په دې کې هغه مرغۍ خپل د مالک خواله بېرته لاړه شي. ای مالک صیب هله زر کوه هلته هم یو ښځه بله راغلې ده او هغه به چپه کړو. دا ښه ده دا به چې موږ ته ټول خلک ختم کړو نو زموږ به په دې کلي بادشاهي وشي بادشاهي. او مالک صیب دغه شان هم وکړه نو راځه چې ورشو پسې. نو په دې کې مالک او هغه مرغه روان شي او چې هلته د ښځې خواله ورسي او په جادو هغه هم د قیدیانو سره بنده کړي. بل خوا ګل خان په خپله ښځه پسې ګرځي، تیاره شي ماښام شي. یا دا ښځه مې چې شوه د خدای خبر شه چې په کم مصیبت کې ګیره شوده. ماله تګ پکار دی. نو چې ګل خان هلته ورسي او هلته یې ښځه نه وي نو په کلي کې دا خبره خوره شي او د باچا سلامت خواله هر کس راځي. باچا سلامت زما ورور د 3 ورځونه لاپته شوی دی څه پتې نه لګي. او باچا سلامت زما زوی دا د 2مه ورځ ده او څه پتې ونه لګېده. په دې کې ګل خان هم راشي. باچا سلامت زما ښځه بېګا راایسته ورکه شوې ده او زه پسې هم لاړم هغسې یې ته خو نشته ده. پته نه لګي چې چا وتښتوله که نه. نو باچا سلامت ورته وایي دا په کم مصیبت کې راګیر شو چې د دې کلي نه یو کس لاپته کېږي نو دې سباسي چل کوو. باچا سلامت ماته پته ده چې دا خلک څنګه ورکېږي. هغه څنګه تاته پته ده؟ باچا سلامت ماته یو پیر ویل چې د دې کلي کې یو جادوګر اوسېږي او هغه به دا ټول خلک تښتوي چې د هغې نه وینه تویېږي نو هغه به بیا په دې ټول کلي بادشاهي کوي. نو ښه ستا مطلب دا دی چې زما ښځه هم هغې وتښتوله؟ نه ستا ښځه یوازې نه دا ټول کلي کسان هغه تښتوي. نو ښه نو دا کار به څوک وس کوي د دې د ختمولو دپاره؟ باچا سلامت دا کار به زه وکړمه. دغه خو زما د ګس لاس هم نه دی. خو زما یو شرط دی باچا سلامت. زر راته شرط وایه ستا څه شرط دی؟ باچا سلامت زما دا شرط دی چې زه کله هم کامیاب شوم په دې خبره کې نو تاسو ټول به ماله 10 لکه روپۍ راکوئ. د دې خبرو څخه روپۍ والي او هغه وتښتي. دوستانو که کهاني مو خوښه شوې نو چینل ورسره سبسکرایب کړئ، بل آیکن سره پرس کړئ چې ویډیوګانې تاسو ته په مخه درځي او یو لایک او کمنټ ضرور وکړئ.